ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له امرالله صالح کوو. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر وایي له دې وروسته به ټولې هغه واضح او منفي تبلیغات چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد خپرېږي څېړل کېږي او هغه کسان به چې د امنیتي ځواکونو پر ضد بې بنسټه اوازې خپروي ځواب ویونکي واوسي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټاکنیز کمپاین کې ویلي چې افغانستان کې د دوی 19 کلن شتون بسنه کوي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسو. ناټو پینټاګون او ناټو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د سپینې ماڼۍ له سیاستونو سره همغږي نه دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې له افغانستانه به هله ووځي چې کله یې دلته ماموریت بشپړ شي. ولسمشر غني ویلي چې دوی غواړي له طالبانو سره د خبرو اساس قرآن او سنت وي خو طالبان له امریکا سره په شوې هوکړه ټینګار کوي. غني زیاته کړې طالبانو له امریکایانو سره سوله وکړه خو خپل مسلمان افغان وژني. کابل د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال اوکتم ویچ عمراسکوپ کابل ته د خپل سفر په لړ کې د بابر شاه پر مقبره د ګلانو ګېډې کېښوده. میر رحمان رحماني د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د ولسي جرګې له یو شمېر نورو غړو سره یو ځای پاکستان ته سفر کوي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو مکتوب له لارې لاترا غوښتي چې په 2 ورځو کې دننه افغانستان کې د پبجي گیم بند کړي. ننګرهار کې 13 ورځ د پاکستان د ویزو لپاره د ټوکن ترلاسه کولو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله 12 کسان وژل شوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په ټویټر کې ویلي چې دغې پیښې خواشینی کړی. له ننګرهاره بیا ښه خبر دا دی چې په ننګرهار ولایت کې به د زیتونو حاصلات 15 برابره زیات شي. تیر کال په دغه ولایت کې 100 ټنه زیتون جمع شوي وو. اټکل کیږي چې دا اندازه به سږکال تر 500 ټنو پورې ورسیږي. او وروستی خبر دا دی چې افغانستان کې د کورونا پیښې بیا په ډېرېدو دي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوې او 4 تنه نور ورڅخه مړه شوي. دا یوازې رسمي شمېرې دي. ډېر باور دا دی چې حقیقي شمېر به تر دې 100 برابره ډېر وي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.